اسلامي او روژه ماتي کې د لارښوونې له پامه مه غورځوئ. روژه د انسان د نفس د تزکیې او د بدن د روغتیا لپاره تر ټولو غوره ډالۍ ده. معمولا انسان د 11 میاشتو په اوږدو کې د خوراک او څښاک سره طبیعي شوی وي. کله چې روژه راورسیږي نو د انسان د هاضمې سیستم د نه خوړلو او څښلو له وجې د یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د همدې ستونزو د لرې کولو په موخه دغه معلوماتي ویډیو وګورئ او له نورو سره یې شریکه کړئ. څو مهم ټکي چې باید په پیشلمي کې مراعات شي. لومړی، کله چې د پیشلمي لپاره پاڅیږئ باید د اذان تر وخته کم تر کمه 1.5 ساعت وخت پاتې وي. دویم، په پیشلمي کې ترخه، تیز او ډیر سره شوي خواړه مه کاروئ. دریم، د پیشلمي لپاره تر ټولو غوره خواړه هغه دي چې د جوشولو په بڼه پاخه شوي وي. هڅه وکړئ چې د سره کړل شویو خوړو څخه ډډه وکړئ. وریژې، مکروني، کچالو او داسې نور هغه کاربوهایډریټ لرونکي مرکب خواړه دي چې د ورځې په اوږدو کې مو له ډېرې لږې ژغوري. دریم، لبنیات هم د پروټینو په درلودو سره هغه خواړه دي چې هضمول یې ډېره موده نیسي او د چرګبانګي لپاره مناسب بلل کېږي. پنځم، که د کاربوهایډریټ لرونکو مرکبو خوراکونو ترڅنګ د خوسکي له غوښې، د چرګ له غوښې او یا هم د کب له غوښې ګټه پورته شي نو ډېر به ګټور تمام شي، ځکه د ورځې په اوږدو کې به ډېر لږ د لږې احساس وکړئ. شپږم، په پیشلمي کې چای مه څښئ. د چرګبانګي لپاره تر ټولو غوره څښاک خالصه اوبه دي. ترڅنګ یې کولی شي د اوبه لرونکو میوو څخه هم ګټه پورته کړئ لکه هندواڼه او داسې ورته میوې. اووم، هغه خواږه یا شیرنیباب چې ډیر ژر هضمیږي په پیشلمي کې مه خورئ لکه چاکلیټ، ځلوبۍ، بوره او داسې نور. اتم، په پیشلمي کې د خوراک څخه وروسته ژر مه ویده کیږئ. هڅه وکړئ چې د خوراک څخه حداقل 1 ساعت وروسته ویده شئ. نهم، په پیشلمي کې د ډیرو خوړلو هڅه مه کوئ او په ګېډه کې مو د ساه اخیستلو لپاره ځای پرېږدئ. لسم، که د سګرټو معتاد یاست لومړنۍ توصیه دا ده چې په چورلټ ډول یې پرېږدئ. که دې کار ته غښتلې اراده نه لرئ حداقل هڅه وکړئ چې په پیشلمي کې ونه کاروئ، ځکه په سګرټو کې موجود کافین د دې لامل کیږي چې تاسې دې د ورځې په اوږدو کې تږي شئ. هغه ټکي چې باید په روژه ماتي کې یې مراعات کړئ. لومړی، هیڅکله په یخو اوبو او سور چای سره روژه ماتی مه کوئ. خرما او معتدله اوبه یا هغه چای چې ډیر ګرم نه وي د روژه ماتي لپاره غوره او مناسب دي. دویم، په روژه ماتي کې له ډیرو سرو کړو او کباب شوي خوراکونو څخه ډډه وکړئ. دریم، یو مناسب خوراک مو د روژه ماتي لپاره غوره کړئ. دا خوراک کیدای شي د چرګ او یا هم د خوسکي غوښې څخه کم چربه یخني وي. د چرګې له هګیو څخه هم ګټه پورته کولی شئ. که ممکن وي سوپ برابر کړئ او نوشیجان یې کړئ. څلورم، له روژه ماتي څخه 1 ساعت وروسته شپنۍ ډوډۍ نوشیجان کړئ. پنځم، له روژه ماتي څخه تر پیشلمي پورې کم تر کمه 4 لیټره اوبه وڅښئ. شپږم، د روژه ماتي پر مهال د خوړو په خوراک کې وارخطایي مه کوئ. اووم، د روژه ماتي پر مهال له ترشبابو څخه ډډه وکړئ. که ډیر مو خوښیږي د شپنۍ ډوډۍ پر مهال یې خوړلی شئ. اتم، که وروسته له شپنۍ ډوډۍ څخه د چای څښلو عادت لرئ هڅه وکړئ چې د چای سره د شیرنیبابو او چاکلیټو پر ځای له مغزیجاتو یعنې بادام، چهارمغز څخه ګټه پورته کړئ. نهم، په شپنۍ ډوډۍ او پیشلمي کې د مولټي ویټامینونو څخه ګټه اخیستل مه هیروئ ځکه چې ډیره ګټه لري. لسم، د روژه ماتي او شپنۍ ډوډۍ پر مهال ترکاري باب هرومرو وکاروئ.